دومره م خواري وکړه او دومره م زحمت م وکړه چې دا فصلونه شنه شي خو اوس اوبه نه پیدا کېږي. خدایه پاکه نو ته دې رحم باران وکړې په موږ باندې چې دا زمونږ فصلونه شنه شي. که اوبه پیدا نه شي نو زمونږ ټوله فصلونه به وسوځي. والله په بر کلي کې اوبه اوبه والله که په دوربین کې هم پیدا کې بر کلي ته م لاړم دغه نه پسې بر کلي ته لاړم دغه نه پسې بر کلي ته لاړم ټول پښې مې تڼاکې شوې خو یو څاڅکی اوبه مې پیدا نه کړې. دا به څه کېږي؟ خدای پاکه نو ته په موږ باندې ورحمېږې. خدای پاک یو د رحم باران وکړي چې دا ټول فصلونه هم شنه شي انشاءالله. شنو غواړې؟ شنه غوندې ښکاري لکه داسې ښکاري لکه خارجیان چې یې ته راځه چې نږدې راځه چې کوم پوښتنه وکړو. څنګه راغلي؟ خیر شه وروره. خیر شه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر راغلی. په خیر څنګه خاص دی؟ شکر او ښه دي. خدای دې خیر کړي. څنګه دلته راغلی یاستئ؟ موږ راغلي چې دا سیمه وګورو. د څه دپاره ګورئ؟ د دې دپاره ګورو چې دا ځمکې ډېرې وچې او غواړو چې موږ دلته کار وکړو. دلته څه کار کوئ؟ دلته خو ډېر خارجیان راغلي عکسونه هم ښکلي او نقشه یې ځان سره اخیستې همداسې تللي بیا هم نه دي لیدلي. ګورئ زما د څېرې سره اشنا یاست؟ نه تاسې څوک هستئ؟ زما نوم ناکامورا دی. ناکامورا نوم خو دا خو ما په لومړي ځل واورېده دا خو د افغانانو نوم خو نه ده که نه ده؟ د خارجیانو نوم ناکامورا او داسې بې ماډله غوندې. ګورئ زه د جاپان نه راغلی. کله چې زه په طیاره کې سپور شوم او سفر مې وکړ دغه ټول افغانستان ما وکړ چې ډېر وچ او همداسې ډېر خراب خو زما زړه ډېر وخوت. ما ویل راشه دلته بندونه جوړ کړه کانالونه جوړ کړه داسې ډېر کانالونه او ډېر بندونه ما جوړ کړه. تاسو وګورئ په کونړ کې وګورئ په کاما کې وګورئ په ننګرهار کې وګورئ چې ما څومره کار کړی دی. نو اوس دلته راغلم چې دلته هم کار وکړم. یاره زه نور نه پوهېږم دا خارجیان راځي د دې چې عکسونه باسي او نقشه ځان سره اخلي یا خو دا خبره ده چې دلته کوم کان دی او یا دا خبره ده چې د دې چې فصل حاصل ته اخلي. بلکل د دې اصل زه اخلم ځکه چې زه غواړم چې دې افغانانو ته بندونه جوړ کړم کانالونه جوړ کړم همداسې د اوبو له برکته په هر کور کې برېښنا راشي. څومره ښه خبره ده دا حاصلات دي که نه دي. ډېر خلک زه روزګار ګورم په افغانستان کې. ما د خوشحالو ژوند پرېښود په جاپان کې. وګورئ افغانستان او جاپان په یو ورځ ازادي ترلاسه کړه. وګوره زموږ مملکت زموږ هېواد ډېر ښکلی دی هر څه پکې شته خو دلته زه هغه هر څه نه ګورم. زه راغلی یم چې افغانانو ته خدمت وکړم. د افغانانو دا کومې اوښکې چې تویېږي دا ودرو. دې دښتو کې څه رقم اوبه راوړې؟ دلته خو سیند لاندې ده او ځمکه د پاس ده دلته څه رقم اوبه راوړې؟ زه په دې باندې ډېر ښه پوهېږم چې اوبه څنګه راوچت کړم. ستاسو د اوبو نه نور ګاونډیان ګټه اخلي خو زما زړه په افغانانو باندې خوږېږي ځکه چې دا هر څه د افغانانو دي. باید د افغانان دا هر څه په خپل وطن کې وکړي. موږ هم خپل مشرانو سره مشوره وکړو چې هغه څه وایي. تاسو لاړ شئ خپل مشرانو سره کښېنئ او بیا به مشوره وکړو چې موږ څه کولی شو. راځه چې ځو. راځه چې لاړ شو. دا کار وشي خو والله چې دا د خوشحالۍ خبره ده. قسم په خدای چې فیصله به شوې. عکسونه دې ویسته؟ بلکل عکسونه مې ویست. ښه نو زه غواړم چې په دې سیمه کې یو کانال جوړ کړم خو
چې د دې ګاونډیانو او د دغې خلکو مشوره له ما سره وي او دوی هغه نو هغه نیک سړی کاکا مراد دی هو زه کاکا مراد نوم مې خو درته اورېدلی و خو قوارې سره دې اشنا نه و دا ښه شوه چې د نږدې نه مې ولیدې ته خو یو ډاکټر یې او د دومره لرې ځای نه راغلی دلته خدمت لپاره چې بندونه جوړ کړې پلچکونه جوړ کړې او د برق لپاره څه زمینه مساعد کړې تا پکې دا ګټه څه شی زما دا ارمان دی چې زه په افغانستان کې داسې زمینې برابرې کړم چې خلکو ته د کار زمینه هم برابره وي او په هر کور کې برېښنا هم وي او دا خړې دښتې ګورې دا ځمکې زه په زراعتي ځمکو بدل کړم دا خو ډېر ښایسته خبرې وکړې ته څه خبرې چې ته دې دپاره خدمت وکړې او ته به همداسې پاتې شي ته پوهېږې په دې ماضي خو خیر خدای دې هر مراد قبول کړه ښه کار دې شروع کړی نو یوه خبره مې دا واوره چې زه پرېږده دا کارونه یو څو روپۍ به درکړم بس خپل کار پې کوه نه زه د پیسو لپاره نه یم راغلی زه ډېرې پیسې لرم زما په هېواد کې کورونه مارکیټونه هر څه شته زه غواړم چې د باقي عمر دلته په د افغانانو په خدمت کې تېر کړم دا زما یو لوی ارمان ما خو درته وویلې یو ډېره مشوره مې درکړه نور د خپله خوښه ده چې هر څه کوې تا خپل اختیار ده بشره دا سړی راته هسې ګډ وډ ښکاري وایي ګډ وډ ښکاري دا چې د افغانستان دی په افغانستان کې د باروتو بوی ډېر زیات دی ځکه دلته جنګونه ډېر زیات شوي دي په هر کور کې قتلونه دي په هر کور کې یتیمان دي کونډې ړوندې دي دا چې خو به خامخا وي ډېر خلک پکې رواني تکلیفونه لري نو دا ما نه پوهېږم چې دا څوک وایي دې مطلب څه خیر داسې کار به وکړو چې لاړ شو هغه د دې کلي د مشرانو سره کړي سمه ده صحیح ده ریحانه ته دا څه وینې څومره یو شنه ساحه هغه و چې ځمکې ټول په اوبو باندې څومره خړوبې دي او څومره ښکلې ښکاري زموږ په کورونو کې برقونه نه وو برقونه یې هم راته راوړل په کور کې اوبه نه وې هغه یې هم راته تېر کړه او ټول ځوانان بېروزګاره ګرځېدل زما او ستا په شمول اوس وګوره ماشاءالله ټول ځوانان کار کوي څومره خلک خوشحاله دي څومره د خوشحالۍ ژوند ده او دا هر څه د چا د وجې وشو ته پوهېږې دا د کاکا مراد مونږ ورته کاکا مراد وایو اصلي نوم یې چې ورته کاکا مراد مونږ خو کاکا مراد ورته وایو همدغسې نوم دا د هغه له برکته دا ورته چې ده چې د جاپان نه راغی او زمونږ په افغانستان کې مونږ ته خدمت وکړو زمونږ په کلي کې خوشحالي راوسته زمونږ په کلي کې سوکالي راوسته او زمونږ په کلي کې رڼا راوسته خدای دې د سره ښه وکړي چې مونږ ته خدمت وکړو امین امین کاکا په راغی که نه دا وګورئ څومره ښکلې ښکاري دا ځمکې والله ډېر ښکلی ښکاري یار په خیر راغلی په خیر راغلی السلام علیکم وعلیکم په خیر څنګه یې صحت د ښه ده طبیعتونه د ښه دي په خیر کاکا مراد جوړ تازه څنګه یې څنګه تاسو وکړه چې دغه خړې ده دا څومره ښکلې ښکاري او په هر کور کې برېښنا راغی او حاصلات مو ډېر پیاوړي شو دا د خوشحالۍ ځای دی که نه ولې نه او یو بله خبره ده چې د نن نه وروسته مونږ به تا ته کاکا مراد وایو هغه څنګه هغه دا چې تا زمونږ مراد پوره کړ زمونږ ارمانونه پوره کړ ښه ډېر ښه ډېر ښه زه هم د تاسو نه ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم او زما
ارمانونه لا پاتې دي ان شاء الله زه به په ټول دا اوس څه وشو دا کوم ظالم کار و ظالم دا څه وکاو دا دې څه وکړ چې افغانانو ارمانونه د خاورې سره خاورې کړ دا په تاسو وشو زه په دې پوهېږم چې زه د دې خاورې دښمنانو ویشت زما نیمګړي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې خو دا دې نه هېروي چې یو ناکام مرغه مړ کېږي نو سل ناکام مرغانې نورې پیدا کېږي یا خدای پاکه چې هر څوک هم زموږ وطن ته خدمت کوي ته موږ نه اخلې هغه که افغانان یې او که خارجیان دې ته وګوره دې زموږ وطن ته خوشحالي راوسته سوکالي راوسته زموږ په کورونو کې رڼا راوسته خو دا ګاونډیان موږ نه پرېږدي موږ نه پرېږدي چې موږ څه شان ولرو موږ نه پرېږدي